د شهید له وینو سره خیانت ونه شي. نن ژوندی مثال در کوم له دغه شهید نه، دا شهید نوم څه شی ده؟ شهید فاروق جان نه 5 بچیان پاتې دي، یتیمان دي که نه. په دې ټول کلي ولس حق لري که نه لري؟ پالنه په دوی حق ده که نه ده؟ په دې کلي کې به نور یتیمان وي. افغانستان د یتیمانو ځاله ده. بیګا یو ورور له امریکا نه راته وویلې د دنیا لورکۍ تصویر ما نشر کړی و. مال خپل رب ته لاړه خو له ډېرو ګیلو سره. د پلار څنګ کې ښخ سو. نعره تکبیر! نعره تکبیر! دنیا نه چې د پلار سوری ونه لیده. په مهاجرت کې په مسافرۍ کې د مور له غېږې نه محروم پاتې سوله. دا د یو شهید د لور ارمان ده. ګوره د سرطان په لاعلاجه ناروغۍ اخته وه، د ده مرګ هم د شهادت ده. د پلار غېږې ته به ورشي، که چا ورسره ښه کړي وي ښه به یاد کړي، خپل پلار ته به ټول داستان ووایي. زه په دې یېرېږم چې رسول الله ته شکایتونه کړي چې ستا امت ډېر کرخته و، ستا په امت کې بخیلي وه، ستا په امت کې تربګني وه، ستا په امت کې ترحم نه و. که دغه ګیله خپل رب ته وکړي موږ به څه جواب وایو؟ د دنیا په علاج کې ما هیڅ کسر نه ده پرېښی. من حیث یو ورور یو تره، دلته تره شاید ده، د پیسو مال هیڅ پروا مه کوه. د دنیا هر جته چې بیا یې زه علاج کوم، زما شخصي پیسې نه دي، دا د افغانانو ورونو دي چې له هر ځینې رالیږي او په دغسې یتیمانو په دې غریبانو باندې موږ تقسیموو. خو ګورئ، یو د بل ترمنځ ترحم پیدا کوئ، یو په بل صله رحمي وکئ. ټولو افغانانو ته وایم زمونږ او ستاسو له درده څوک خبر نه دي. که مونږ ځانو ته د رسول الله امتیان وایو، رسول الله د مریضانو پوښتنه کوله صلی الله علیه وسلم، دروازه به یې ورته ټکوله. مسؤلینو ته وایم، د دې کلي مجاهدینو ته وایم، علماو ته وایم، سپینګیرو ته وایم، ځوانانو ته وایم، دغه وړو وړو ګلالیو ماشومانو ته وایم زموږ راتلونکی د تاسو په لاس کې ده. تعلیم ته متوجه وکئ، یو تر بله لاسونه ورکئ، په پول او په پټي جنګ مه کوئ. دنیا له دنیا ارمانونو سره لاړله، پلار یې له دنیا ارمانونو سره لاړه. دلته په دې مقبره کې ډېر چې دا پراته دي د چا ارمان نه ده پوره شوی. یوازینی ارمان د مجاهد پوره کېږي چې د شهادت تمنا او ارمان دي. دا موټر، دا مځکې، دا اپارتمانونه، دا محلونه دا له ټولو نه پاتې دي. مرګ د مرګ موږ پوره وړي، موږ یو ورځ ځو. دا څادر ځان سره نه سو وړلی، عادي شی ده. دا پګړۍ نه سو وړلی، واسکټ نه سو وړلی. د دنیا چې څومره ښه شیونه دي یوازې کتان کفن ده. هغه بالښت هم د خاورو درته جوړوي. نو ای مسلمانه، د دنیا لالچ کې ولې دومره غر کړو چې د دنیا په خاطر مو د ورور په تندي تمانچه ایښې؟ 20 کاله انقلاب امریکانو دلته نه ده کړی جګړه. د امریکانو پلار نشو کولی چې دا ټوله دنیا 10 وارې را جمع شي افغانستان کې 1 کال جګړه ولاکه وکړي. ما او تا د یو د بل تندي ته توپک ایښی. په همدغه کلي کې دا ظالمان وحشیان امریکایي درندګان دا کته کمپاین پروت خپل د افغان وینې چې کلې که نه په خپلو افغانانو یې لکه سپی غوندې داړې لګولې که نه. اوس هم د سرو زرو زرین چانس ده له موږ سره. موږ د سرو زرو د غونډۍ د پاسه یو، هر څه لرو. یوازینی شی چې نه لرو اتحاد او اتفاق ده. یو د بل نه زغمل دي. وږی مړولی نه شو، مور لیدلی نه سو. دا بدبختي ده، دا له ځان نه باید لرې کړو. خپل د افغانانو د قدرونو د علماو احترام وکئ. یو افغان شیخ الحدیث چې د علم او د کتابونو انبارونه جوړ کړي دي، موږ سره قدر نسته. شیخ الهند او شیخ الدیوبند او شیخ
حقاني دې پسې منډې وهو خپله ډاکټر لرو نورو ډاکټرانو پسې منډې وهو خپله انجینر لرو له نورې نړۍ نه انجینران راغواړو امریکا هم د بیا رغونې په نامه افغانستان ته راغلي وو ماشاءالله افغانستان یې څومره ښه جوړ کړی ده د دوی سړکونه 20 کاله دلته میلیاردونه نه تریلیونونه ډالر راغلل خو نن زه دې ته مجبور یم چې یو یتیم افغانه په 100 ځلاله له تورخم نه اخواته تیر کم د علاج دپاره او بیرته یې ماته جنازه راځي دا خیانت ما سره چا کړی نړیوالو کړی د بیا رغونې په نامه راغلي وو زه د سرطان د وینې معاینات نشم کولی د یو چا چې په غاښ باندې درد سي له همغه نه سرطان کېږي د هغې علاج نشم کولی ساینسدانان د افغانانو په ټکسونو باندې تعلیم کوي چې تعلیم یې پوره شي ځي تښتي له افغانستان نه اوس هم د تېښتې لړۍ روانه ده طالب قرباني ورکړه نه تنها افغانستان له شین سترګو امریکایانو نه خلاص که د نړۍ د اسلامي هیوادونو او کفري هیوادونه د امریکا له امپراتورۍ نه خلاص که نړۍ زموږ د احسان پوروړې ده چې د امریکا غوندې بدماشان مو په مځکه ورته څملول اوس که موږ سره مرسته نشئ کولی خیر ده د خدای په روی زموږ ډاکټران زموږ انجینران زموږ ساینسدانان له دې هیواده مه باسه پرېږده چې موږ ته دا هیواد جوړ کړي تا خو جوړ نه که دغه افغان ځوانان خو پرېږده چې دا هیواد جوړ کړي لالچ ورکوي تبلیغاتي جګړه یې شروع کړې ده نن هم د امریکا د استخباراتو یو راپور چې په افغانستان کې امنیتي حالت ډېر ترینګلی ده د ښځو حقوق نشته دنیا چا یتیمه کړې ده دا نننۍ بیلګې درته وایم د نړیوال بشري سازمانونو د سکس او د ډرګس زامنو دلته دا د یتیمانو ځالې چا جوړې کړي دي زموږ کورونه خو دغه بشرپالو وران کړل زموږ په هیواد خو دغه بشرپالو حمله وکړله موږ خو چا پسې نه یو تللي اوس وایي دلته د امریکایانو په وخت کې 500 کسان د ورځې وژل کېدل وایي دلته امنیت د بشر حقوق په ځای و دوی ته به همدا بشریت ښکاري د مسلمانانو وینې تویږي اوس په ټول افغانستان کې په هفته کې یوه نمونه څوک نشي ورکولی چې ووژل شي بیا هم بې امني ده د ښځو حقوق نشته د ښځو څه رقم حقوق تاسو غواړئ د ښځو د تعلیم په رابطه باندې دوی د موږ د ښځو له غمه دوی ډېر مړه دي د موږ د لورګانو چې بې تعلیمه پاتې شي دا بد کوي دا د یهودو زامن دي همدغه یې دسیسې دي مکتبونه او پوهنتونونه زموږ دي مونږ پوه شه او نظام مو پوه شه په خپلو کې سره جوړیږو امریکایان څنګه مونږ ته حقوق د بشر راښیي په کومو سترګو یې مونږ ته راښیي دلته د بشریت جنازه هم دغه خنزیرانو وویستله بشریت وایي دوی څه شي ته په نوره نړۍ کې د حیوان حقوق شته په افغانستان کې د انسانانو حقوق نه وو اربکي وژل سفریقیتو وژل اردو وژل امریکانو وژل کاناډایانو وژل اسرائیلو وژل یهودو وژل د قدرت جزیرې رازق لغړی څومره جنایتونه یې وکړل هغه د ټولې په تیارو کې کېنول ویې وړل ځان سره هغه مجرمین نه دي دلته چې دې هیواد ته چا سوله راوړې چا امنیت راوړې هغه څوک چې په خپله بودیجه باندې د بیا رغونې کارونه کوي سړکونه جوړوي د یتیمانو کفالت کوي دوی د بشر ضد خلک شول که دغه د بشر ضد وي موږ تر ټولو د بشر غټ جنایتکاران یو دوی بشریت وایي څه شي ته نو الله پاک مو عزتمن لره اتفاق او اتحاد له همدغه کلي نه یې شروع کوي د سپین ږیري عزت وکوئ په ماشوم ترحم وکوئ ځوان وهڅوئ کار ته د مکتبونو دروازې خلاصې کوي د تعلیم او د تعلم دروازې مدرسې خلاصې کوي په زامنو باندې قرآن ووایي حدیث پې ووایي 2 زامن مو مکتب ته ولیږئ یو زوی مو مدرسې ته ولیږئ دغه مشکلات او ستونزې به موږ جاپان نه چې جاپان جوړ شوی دا امریکایانو نه ده ورته جوړ کړی هغوی پې باندې ایټم بم واچوه شمالي کوریا چې نن امریکا ته سترګې باسي ایټمي اسلحه لري دا په خپله کوریایانو کړی ده اوس هم 3 ټیمه ډوډۍ 2 ټیمه ډوډۍ خوري خپل د هیواد د جوړولو دپاره نو هر سړی خپل د کور معمار د خپل کور ښه جوړولی شي موږ خپل د هیواد معماران یو خپل هیواد جوړولی شو خو یوه هیله مو نړیوالو ده
چې له منافقت او شیطانت نه لاس واخلی. زمونږ ځوانان مو ډېر د بحرونو سمندرونو کې د مایانو خوراک کړل، نور دغه د هجرت لړۍ ته د مهاجرت لړۍ ته د پای ټکی کېږدئ. زمونږ ځوانان دې ته مه هڅوئ چې اروپا او امریکا ته لاړ شي. پرېږدئ چې دا زمونږ هیواد جوړ کړي، دا کنډر دا وروسته پاتې هیواد جوړ کړي. مونږ هر څه لرو، یوازینی شی چې نه لرو بیا وایم اتفاق نه لرو. اتفاق او اتحاد به پیدا کوو، یو تر بله به زاریږو، د قومونو ترمنځ نفرت نه منو. هزاره زمونږ ورور ده، ازبک زمونږ ورور ده، تاجک زمونږ ورور ده. په دغه کلي کې تاجک او پښتانه یو ځای سره اوسیږي. مونږ یو له بل نه زار یو، په مونږ کې قومیت نشته. عرب مسلمان، پنجابی مسلمان، هندي مسلمان زما ورور ده، زه پې دردېږم. د رسول الله امت ده، مونږ په د رسول الله په امتیانو صلی الله علیه وسلم افتخار کوو. همدغه مې خبرې وخت مو نه نیسم. ډېره زیاته مننه قدرمن شئ چې دلته کېناستلی راغلی. دعاګانې کوئ الله پاک د دغه ماشومه شفیع د آخرت د ټولو مسلمانانو وګرځوي. پروردګار دې په مونږ کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي، په مونږ کې د مشرانو احترام، په کشرانو شفقت. پروردګار دې په مونږ کې دغه بغض، عداوت او دښمني پای ته ورسوي. مونږ یو بل وسم درته وایم، یو بل پورته نشو لیدلی. همیش وایو چې کته یو، ولا تربور مې دا ترګنیات ختم کوي. ورور مې وایه، کومک ورسره وکړه، مرسته ورسره وکړه. پروردګاره دې مونږ هیواد جوړ کړې، د مونږ ټول افغانان چې په نړۍ کې مسافر دي، پروردګاره دې خپل وطن ته یې راولې، دغه د مونږ غېږې ته یې راولې. دا له مونږ نه مرور رونه پروردګاره مونږ نه راضي کړې، مونږ کې جګړه پای ته ورسوې. اله العالمینه نور د تا د امتحانونو زور نه لرو، نور مو ځوانان ختم شول، کورونه مو له کونډو ډک دي، له یتیمانو ډک دي، ستا د امتحان وس نه لرو. پروردګاره د رحم دروازې دې په افغانانو خلاص کا، په مونږ باندې رحم وکړه، مونږ له غمونو نه وساده، یو بل سره مو په ښادیو کې شریک کا. واخر دعوانا الحمدلله.